ګرانو دوستانو، تاسو باید هغه شیان وپېژنئ چې تاسو له وخته مخکې زړوي او پوټکي ته مو زیان رسوي. دا منو چې د وخت په تېرېدو سره سړی خامخا زړیږي او دا هیڅ امکان نه لري چې موږ د وخت د تېرېدو مخه ونیسو. خو ځینې داسې موارد دي چې سړی له وخته مخکې زړوي. تاسو به ځینې کسان لیدلي وي چې په عمر به 30 کلن وي خو ښکاري به 50 کلن، او ځینې بیا 50 کلن دي خو 30 کلن ښکاري. په دې کې څو خبرې دي. یو خو ځینې په ارثي ډول ځوان پاتې کیږي او یو شمېر نور یې ځینې ټکي دي چې هغه مراعاتوي او په سبب یې تل ځوان او تازه پاتې کیږي. خپلې خبرې نه اوږدوو، راځئ وګورو چې ولې یو شمېر کسان له وخته مخکې ژر زړیږي. له وخته مخکې د زړېدو یو علت د لمر له شغلو څخه د مخ نه ساتل دي. په نوره نړۍ کې خلک په دې برخه کې ډېر احتیاط کوي. هره ښځه مخکې له دې چې له کوره ووځي په مخ د لمر ضد کریم کاروي. د مخ رنګ د بدلېدو او زړېدو تر ټولو لوی عامل د لمر تیزه رڼا او تودوخه ده چې باید د لمر ضد کریم ووهل شي. د جلدي یا پوټکي ډاکټران وایي چې لمر د بدن پوټکی ګونځې کوي او ځینې وخت د سرطان ناروغۍ هم د لمر له تیزې رڼا څخه پیدا کیږي. یوازې د اوړي لمر نه بلکې د ژمي لمر هم کولی شي ستاسو پوټکي ته زیان ورسوي. په ژمي کې د واورو په وړاندې هم تورې عینکې واچوئ. کله چې تیزه رڼا په سترګو لګیږي سترګې ګردې او په ځان راټولیږي چې دا کار د سترګو د شاوخوا د ګونځې کېدو سبب کیږي. هغه کسان چې سګرټ څکوي نسبت نورو خلکو ته د مخ پوټکی ژر زړیږي. سګرټ د مخ پوټکی تور اړوي او ګونځې پکې پیدا کوي. غوسه او په قهرېدل، په زړه کې کینه او کرکه ساتل نه یوازې تاسو له دننه زیانمنوي بلکې د باندې د مخ پوټکي ته مو هم سخت تاوان رسوي. ځکه کینه او دښمني او په غوسه کېدل په تاسو کې د استرس یا د ذهني فشار سبب کیږي. هغه کسان چې آرامه دي او ژر نه په غوسه کیږي د مخ او بدن پوټکی یې نسبت نورو ته ښکلی، ښوی او روښانه وي. ځکه آرامش د دې سبب کیږي چې ستاسو د مخ په پوټکي فشار یا زور را نشي. زور یا فشار ستاسو د مخ پوټکی کشوي او ګونځې کوي. تل کوشش وکړئ چې له تیزې رڼا او لمر څخه مو سترګې وساتئ. ځکه د تیزې رڼا او د لمر په وړاندې ستاسو په سترګو فشار راځي او ګونځې کیږي. نو د دې کار دپاره تورې یا د لمر ضد عینکې وکاروئ. نن سبا په بازارونو کې تورې عینکې یا چشمې ډېرې او ارزانه پیدا کیږي. لازمه ده چې هر وخت له ځانه سره یوه جوړه ولرئ. په تیره بیا په اوړي او ژمي کې له دغو عینکو څخه کار اخلئ څو د سترګو شاوخوا مو نازکې کرښې او ګونځې پیدا نشي. ښځه او یا نارینه چې هر څومره ځوان هم وي خو چې د سترګو شاوخوا یې ګونځې وي زوړ ښکاري. د مخ د ګونځې کېدو یو بل علت پړمخې ویده کېدل دي. کوشش وکړئ د شپې له خوا ستونی ستاخ یا داسې څملئ چې شا مو توشکې ته وي او یا په څنګ ویده شئ څو مخ مو ګونځې نشي. او بل ښه خبره دا ده چې په داسې بالښتونو باندې سر ولګوئ چې ډیر پاسته وي او یا له وریښمو څخه جوړ شوي وي. او په پای کې یو شمېر ډاکټران وایي چې د زړه ناروغي، د شکرې ناروغي، د وینې لوړ فشار او کمخوني دا هغه ناروغي دي چې بني ادم له وخته مخکې زړوي او د مخ پوټکی یې ژر ګونځې کوي. نو که چیرې په دغو ناروغیو اخته شوي یاستئ کوشش وکړئ معالج ډاکټر ته په ورتلو سره خپله ځواني له وخته مخکې د زړښت له منګلو وژغورئ. ګران دوستانو، اوس نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې زموږ نورې ویډیوګانې هم ولیدلی شئ.